بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو، که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. د سبسکرایب سره بټن په تاسو د همدې ویډیو لاندې حالا معلومیږي. زمونږ درس نن ورځ د کمپیوټر د سټارټ منو د ټولبار په برخه کې دی. تیرې برخې مونږ ویلې دي، انشاءالله تاسې په دغه چینل کې په مسلسل ډول سره دغه ویډیو تاسو ته پرتې دي، هر یوه یې کتلی شئ. راځو د کمپیوټر ټولبار ته راځو. په ټاسک بار باندې به رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به لاړ شئ او پراپرټیز کې دلته تیر وخت کې مونږ ټاسک بار سټارټ منو ویلي دي او اوس درس مونږ د ټولبار دی. دلته ټولبار باندې به کلیک وکړئ. په ټولبار کې زموږ سره دغه څلور کمانډونه موجود دي. په دغه کې اول کمانډ دی د اډرس په نامه دی. اډرس مثلا که موږ غواړو موږ سره انټرنیټ براوزر دلته موجود نه یو، موږ غواړو د کمپیوټر څخه انټرنیټ سره وصل کړو او یو اډرس بار موږ ځان ته په سټارټ منو باندې په دغه باندې پې راولو، په ټاسک بار باندې، نو هغه راوصل شو. صرف دې ته په ټیک مارک تاسو آن کړئ او را به شئ. اپلای باندې به کلیک وکړئ، نو دلته موږ ته یو سرچ بار راغی. تاسو کولی شئ چې هغه مربوطه ویب سایټ یا هر لینک لرونکی چینل سره تاسو وصل شئ، یا همدا رقم د کمپیوټر د هر ویب سایټ سره د انټرنیټ څخه څه چې غوښتل غواړئ د انټرنیټ څخه، هغه دلته ولیکئ او په سرچ باندې کلیک وکړئ، هغه تاسو سره راشي. که دغه سرچ بار بیرته لرې کول غواړئ، صرف دې نه به دا ټیک مارک لرې کړئ او را به شئ. اپلای باندې به کلیک وکړئ، نو دې ځای نه به هغه سرچ بار بیرته لرې شي. دریم چې د لینکس که موږ غواړو د وینډوز د ویب سایټو سره موږ ارتباط ونیسو او د هغې پالیسیانې موږ ولولو، نو کولی شو چې د هغې هغه پالیسیانې موږ ووایو او خپل نور معلومات هم د دغه وینډوز د کمپنیانو څخه لاسته راوړو. نو دلته به تاسو لینکس ته به ټیک مارک آن کړئ، اپلای باندې به کلیک وکړئ، نو دغه لینکس به تاسو ته را به شي. نو په دې سره تاسو کولی شئ د دغه ویب سایټونو سره تاسو وصل شئ. نو موږ په دې خاطر اوس نشو وصل کېدلی د هغې سره چې موږ سره دلته نیټ موجود نه دی او سیګنل باندې کراس دی. دا ویډیو باید د نیټ په موجودیت کې شوې وای، مګر چې زموږ ویډیو اوږدېدله نو په دې خاطر موږ دغه ونه کړله. که بیرته دغه لینکس دغه ځای نه لرې کول غواړئ، هماغه شانته لکه څنګه چې مې ډرس بار نه ټیک مارک لرې کړو، د لینکس نه به هم لرې کړئ او اپلای به کړئ، نو لینکس هم د دې برخې نه لرې شو. بلې ټابلیټ پی سي انپوټ پینل که تاسو غواړئ یو انلاین امضا وکړئ، نو هغه هم تاسو په دې سره کولی شئ. نو تاسو دلته راشئ، په دې باندې کلیک وکړئ، نو د دې په باره کې به زموږ سرچینګ روان وي انشاءالله چې دغه خاص د کوم پروګرام دپاره استعمالیږي انپوټ پینل په کمپیوټر کې. د دې معلومات به زه به انشاءالله تاسو ته په آینده ویډیوګانو کې در کوم، د دې چې په څه خاطر باندې کمپیوټر کې جوړ شوی دی او د څه مقصد دپاره به دغه استفاده کیږي. دا معلومات به زه به تاسو ته په آینده ویډیوګانو کې به انشاءالله در کوم. که تاسو دغه انپوټ پینل بیرته د ټیک مارک نه لرې کول غواړئ، تاسو په اسانۍ سره لرې کولی شئ. نو راشئ دلته په سر دې نه به دا ټیک مارک بیرته لرې کړئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ، نو دې ځای نه به هغه انپوټ پینل یا ټیبل پی سي دا به څنګه شي، لرې به شي. ها که موږ اوس غواړو د کمپیوټر دغه ډیسکټاپ ایکن موږ د دې ځای نه ختمې دلته دې موجودي او غواړو دلته دې راشي، نو غواړو دغه ایکن موږ ټاکس بار ته راولو دغه ټولې، نو هغه هم راوصلی شو. صرف دغه ډیسکټاپ ته به ټیک مارک څنګه کوئ، آن به کوئ او را به شئ اپلای باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپلای باندې کلیک وکړو، نو دلته ډیسکټاپ باندې تاسو کلیک وکړئ، نو هغه ایکنې چې تاسو سره دلته په ډیسکټاپ باندې دلته موجودي معلومیږي، په دې برخو کې موجودي معلومیږي، هغه به تاسو د کمپیوټر ټاسک بار ته به دغه ایکنې راغلي، دلته دغه د مینو یا د لیست په شکل باندې هم لیدلی شئ. نو محترمو دوستانو، دغه وه زموږ د کمپیوټر د ټولبار برخه د سټارټ منو کې. نو سټارټ منو درس زموږ خلاص شو، موږ به آینده درسونه په بله برخه کې د کمپیوټر شروع کوو. نو تر څو ثانیو وروسته به تاسو ته دلته په دغه سکرین باندې زموږ د چینل نورې ویډیوګانې ښکاره کېږي. هره ویډیو چې ستاسو ضرورت وي په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو سره به نورو معلوماتو کې اضافه والی راشي. نو محترمو دوستانو،
تر بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.